سلامونه دوستانو، هیله ده روغ او جوړ به وئ، راته صحتمند به یې. نن زه بیا هم تاسو ته یو نوی ویډیو سره راغلم. نن ورځ ویډیو کې یو بل نوی اپلیکیشن تاسو ته معرفي کوم چې تاسو په ګیم کولو ډېر ساده ګیم سره ترې کولی شئ پیسې وګټئ. نو که د دغه ډول ویډیوګانو علاقه مند یې، چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. راځو د ویډیو په طرف. د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته لومړی کومنټ او ټلګرام چینل کې ایښی چې کله مو په لینک کلیک کړئ دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. تاسو به لاندې په دې زیړ رنګ لیکل شوي دي ببلي مني، په دې به کلیک کړئ. صحیح ده. یو ځل به کلیک کړئ کې به اوس اکاونټ جوړو. اکاونټ جوړولو لپاره لومړی به دلته خپل ایمیل ولیکئ. صحیح. کله مو چې ایمیل ولیکئ دوستانو، بیا به راشئ دا آپشن به ووهئ ګیټ ویریفیکیشن کوډ. بیا ستاسو همدې ایمیل ته ویریفای کوډ راځي. چې کله ویریفای کوډ راغی هغه به ورسره دغه څنګ کې ولیکئ. صحیح ده. دا یې ده. بیا به کله چې مو دا کار وکړو نو بیا به راشئ چېرته، بیا به راشئ دې آپشن ته. دلته به تاسو خپل پاسورد ولیکئ. دلته به همغه پاسورد تکرار ولیکئ. چې کله مو دا ټول وکړل ساین اپ نیو باندې به کلیک وکوئ. صحیح ده دوستانو. دا ټول چې مو کله وکړل همدا ساین اپ نیو ووهئ. نو زه راځم اوس تاسو ته دا طریقه کوم. ښه نو دوستانو، څنګه چې نه ما کوډ د ایمیل تاییدي کوډ دا ټول ورکړل، اوس به ساین اپ نیو ووهو. صحیح ده. اوس په دې کلیک کوم. نو ګورئ راجسټریشن مې سکسسفولي شو. ګو ټو لوګین به ووهو. صحیح ده. نو اوس دلته دوستانو موږ بیا راشو د خپل اکاونټ فعال کو. فعالولو لپاره به تاسو راشئ ګیټ سټارټینګ به ووهئ. صحیح ده. نو دلته څه وایي چې لومړی تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دوم اپلیکیشن مو اکټیوي کړئ. نو زه راځم لومړی به اپلیکیشن په ډاونلوډ کړئ کو. انډراید به ووهئ. دلته بیا به انډراید تاسو ووایئ. نو اوس مو پلی سټور ته بوځي. دا به له دې ځای نه ډاونلوډ کړئ دوستانو. ما ډاونلوډ کړی نه ډاونلوډوم. چې ډاونلوډ مې کو وازوئ بیا نه بیرته به بیک راځئ. صحیح. بیا به شاته راشئ. نو بیا تاسو ته دلته بله صفحه درته راځي. صحیح ده. اکټیویټي ناو دې به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. چې اپلیکیشن مو ډاونلوډ کړو بیا به اپلیکیشن په سپین برخه کې، صحیح ده، سپین برخه کې شپږ ویډیو وګورئ. بیا به همدا اکټیویټي ناو بیرته راشئ ووهئ. نو دا تاسو ته فعالېږي. ګورئ اوس یې ضرب ورکړی. نو دا ضرب لرې کېږي تاسو ته فعالېږي. زه راځم خپل اصلي اکاونټ ته، هغې کې ما ته فعال شوی ده. راځم ما ګوګل کروم وازوم. دلته به اوس موږ ته راشي. نو دا د دوستانو دې کې ما ته فعال شوی ده. صحیح ده. نو که تاسو ته نه و فعال بیا به هم درته یم همدا برخه باندې به کلیک کړئ. را به شئ لومړی به اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دی نه اپلیکیشن چې مو ډاونلوډ کړ بیا راشئ فعال کړئ. دی نه ما ته فعال شوی. نو کله چې مو دا کار وکړو دوستانو، نو زه اوس راځم اپلیکیشن ته چې دې کې کار څه ډول ده او څنګه پکې کار کېږي. راځم دا راوازوم. دې کې ملګرو ډېر اسانه گیم ده چې د گیم په کولو سپین په تاو کولو تاسو ته راځي. نو لومړی به ملګرو دا چې مو ډاونلوډ کړ دغه پورته به کلیک کړئ. خپل اکاونټ به له همغه جیمیل سره راجستر کړئ چې سیټ کې مو ورکړی. صحیح ده. یعنې د ما راجستر د عکس مې راغلی هر څه جوړ دي. نو تاسو به لومړی دا کار کوئ. سمه ده. او بعد له هغې راځم نورې برخې درته ښیم. دلته انرژي ده دوستانو. انرژي ګټه دا ده چې موږ پې گیم کولی شو. دلته ستاسو پوینټونه دي کوم چې وډرا کوی شئ. دلته جیم دي. جیم ګټه هم شاپ کې پې کولی شو څیزونه واخلو. صحیح ده. راځم دا نورې برخې هم درته ښیم. دلته څه ده؟ دلته لکي ډرا ده ملګرو. نو تاسو باید که غواړئ تاسو ته د وډرا آپشن فعال شي دلته شپږ دانې ایډز وګورئ. صحیح ده. د ایډز په کتلو لپاره په دې به کلیک کړئ. تاسو په سپین تاویږي. سپین کې هم دغه څیزونه دي، پوینټونه دي، جیمونه دي، دا راځي. نو زه اوس نه تاوم، ټایم نیسي، خو تاسو حتما که غواړئ وډرا ته زر ځان ورسوئ نو د دې برخې نه کار واخلئ. سپین په تاوولو سره پوینټ جمع کوي. راځم لاندې نور برخې درته ښیم. دا برخه چکن برخه ده ملګرو، یا همغه چټ برخه. دلته به راځئ تاسو به یو ایډز ګورئ. چې ایډز وګورئ تاسو ته دا بکس وځيږي. دې بکس کې تاسو ته سکې درکوي د وډرا لپاره. نو دا حتمي تاسو کوئ ملګرو. دغې برخې نه هم تاسو پوینټونه جمعولی شئ. زه دغې سره هم کار نه لرم چې دا ویډیو درته اوږده نه شي. صحیح ده. بیا ډېری ملګري سکپ کوي بیا پې نه پوهېږي. راځم دې خوا دغه چکن برخه ده. چکن برخه کې ملګرو موږ ته پوینټونه هره ورځ راکوي. دا ګورئ مثلا ما ته لیکلي اوله ورځ کې 10 پوینټه، دویمه ورځ 60 پوینټه، درېیمه ورځ 30، څلورمه 40، پنځمه 50 او بیا شپږ او اوومه برخه. نو د چکن د ترلاسه کولو لپاره به تاسو دا کلیم ووهئ. تاسو ته پوینټونه درکوي. راځئ زه دا کلیم کوم. یو ایډز راځي د خپله ډیټا به ورسره ختمه کړو. صحیح ده. چکن مې وکړه اوکې شو. نو ګورئ پورته پوینټونه ماته جمع شول. 440 خو 450 شو. دا چکن برخه وه. اپګریډ برخه څه ده؟ اپګریډ برخه ملګرو همغه دی، هغه برخه ده چې موږ کولی شو دې نه وډرا آپشن فعال کړو. وډرا آپشن یې بیا له سیټه نور فعالېږي. هغه خو مې تاسو ته وښودو. نو دا اوکې کوم. دې کې هم خاص څه نشته. راځم لاندې برخې هم درته ښیم دوستانو. یو شاپ برخه ده. شاپ برخه کې څه کېږي؟ شاپ برخه کې دوستانو ګورئ ډېر ښه آفرونه لري. لومړنی دلته ګورئ تاسو به دا حتمي روزانه کوئ که غواړئ وډرا کوئ. نو تاسو ته 8 ایډز درکوي. هر ایډز باندې 8 پوینټه درکوي. دا هم ډېره ښه برخه ده. نو د پوینټ د ترلاسه کولو لپاره دوستانو تاسو به په دغه نښه کلیک وکوئ. تاسو ته یو ایډز راځي، بیا تاسو ته پوینټونه جمع کېږي. زه راځم کلیک پې کوم. دا ګورئ ایډز راغی. یو 15 ثانیې ایډز ده. صحیح ده. دا به اوس ختم شي. دا اوس لرې کوم. صحیح ده. نو ګورئ ما ته 8 پوینټه راکړه. 8 پوینټه پورته جمع شول. نو دا برخه ملګرو ډېره ښه ده. دا هم کاروئ. خوا کې ورسره د جیم برخه ده. په دې جیم کلیک کوم. دا هم د هغه غوندې ده. دلته تاسو کولی شئ هر یو ایډز وګورئ. هر ایډز سره 8 جیمه درکوي. نو زه یې نه ګورم چې وخت تمام نه شي. او دا د انرژي برخه ده. صحیح. تاسو کولی شئ په هغه جیمونو انرژي واخلئ دوستانو. او همداشان په ایډز کتلو ګورئ. لومړنی ایډز ده. په 20 ایډز ورځ کې اجازه لرئ وګورئ. په هر ایډز 3 انرژي او په جیمونو په 10 جیمونو 15 انرژي، په 8 جیمونو 10 انرژي تاسو ته درکوي. دا بل بغل کې هم
دغه ډول یو څیزونه دي چې دا په ګیم کې پکارېږي. نور په دې کې هم څه نشته دی، خو راځم د اخرنۍ ایوارډ برخه په نوم. دلته ملګرو هغه دي تاسو ته اوفرونه دي او ډیلی ټاسکونه دي. نو د ګورئ دا مثلا یو ټاسک دا تاسو ته وایي کمپلیټ کړئ لیول 5 گیم مو لیول 5 ته ورسوئ 10 پوینټه درکوو. دا وایي چې کلیکټ کړئ 10 سټاره نو 15 پوینټه درکوو. نو چې کله هم دا ورته تکمیل کول راځي د خوا کې کلیم وهئ یو ایډز تاسو ته درکوي او دا پوینټونه جمع کوي. راځي اچیومنټ برخې ته. اچیومنټ برخه کې ملګرو دی وایي چې تاسو لیول 20 کوئ موږ تاسو ته 20 پوینټه درکوو، لیول 25 او دلته د لیولو لپاره تاسو ته پوینټ درکوي. نو که لیول مو پورته کوو راځئ اچیومنټ برخې نه هم پوینټونه کلیم کوئ. راځم نورې ګیم ته چې ګیم څه ډول د ګیم لپاره به په همدغه لیول باندې کلیک کوم. دلته اوس موږ ته ګیم پلی کېږي، پلی باندې کلیک کوم درته. نو ګیم ډېر اسانه ده ملګرو، دا ګیم به تاسو ټول کړئ، ډېر ساده ګیم ده، توضیح ته ضرورت نشته. دې ګیم کې ملګرو تاسو ګورئ په ځای باندې به نښه کوئ، یو رنګه مرغان به ولئ، مثلا زیړ باندې به زیړ ولئ. نه دلته فرق دا ده چې په کوم ځای تاسو غواړئ هغه ځای وولئ، کلیک پې صرف کوئ. دی نه ډېر راحته ګیم ده، صحیح ده. نو دی نه سپینو باندې به سپین ولئ. نو په دغه ډول ګیم ده دوستانو، ډېر ساده ده. زه راځم یو لیول به تاسو ته کمپلیټ کړم. نو دوستانو څنګه چې لیول ما کمپلیټ کړل، تا ګورئ موږ ته اوس 2 آپشنه درکوي. تاسو ته وایي 10 پوینټه په لیول دي او که غواړئ ایډز وګورئ دا پوینټونه هم 2 برابره کېږي. نو دوستانو زه تاسو ته توصیه کوم چې راځئ دا ایډز ورسره ګورئ، دا آپشن مه وهئ ځکه چې تاسو پوینټونه 2 برابره کوي. خو د دې لپاره چې ویډیو اوږده نه شي زه ایډز نه ګورم، خو تاسې حتمي ګورئ. نو دا مې کلایم کړه، لیول مې هم کمپلیټ کړ ورته، صحیح ده. نو دغلته دغه یو 2 دانې پاتې ده، مرتضی ختموم چې بیخي له لیوله ووځم. نو دا دوستانو مکمل لیول کمپلیټ شو. دلته ګورئ تاسو ته ما څنګه چې ویلي، که ایډز وګورئ 2 برابره پوینټ درکوي، که ایډز ونه ګورئ 1 برابر. نو د لیول په کمپلیټ موږ ته 8 پوینټه او 8 جیمه راکړه. نو دوستانو زه تاسو ته توصیه کوم راځئ دا ایډز ګورئ، پوینټ مو 2 برابره کوئ چې ویډیو اوږده نه شي. موږ یې صرف اوکې کوو، خو تاسو ګورئ. نو دا ګورئ لیول مې هم پورته شو او ګیم مې هم کمپلیټ شو. نو دا د ګیم هغه وډرا به اوس څنګه کوو. وډرا دوستانو بیرته به موږ همغه سایټ ته راګرځو. ښه وډرا له دې ځای نه کېږي، وډرا له سایټه کېږي، صحیح ده. نو زه بیرته سایټ ته راګرځم. سایټ کې به اوس زه تاسو ته وډرا وښیم. کوم پوینټ چې تاسو هلته ګټئ دوستانو دلته په خپله تاسو ته جمعېږي. زه یو ریفرش ورکړم. اوس به وګورو دلته به موږ ته پوینټ هم دی نه، 60 پوینټه شته. نو د وډرا لپاره لومړی دوستانو تاسو ته یو بل آپشن ښیم چې دا تل مهم دی، انوایټ فرینډ آپشن. په انوایټ فرینډ به کلیک کوئ دوستانو. دلته تاسو به تل غوندې ریډم کوډ ورکوئ. ته به راسئ انټر د کوډ باندې به کلیک کوئ. انټر د کوډ چې کلیک کوئ ګورئ دا ایسته وایي تاسو په ریډم کوډ ورکولو سره موږ تاسو ته 200 پوینټه درکوو. زه راځم یو ریډم کوډ پیدا کوم او هغه ورکوم، وګورو چې دا 200 نو خیر زه تاسو ته خپل ریډم کوډ ږدم، تاسو وګورئ چې هغه مني که نه. نو دې ځای نه بیک کېږو، راځو اوس وډرا ته. وډرا لپاره دغه ده برخه دوستانو، صحیح ده. وډرا باندې کلیک کوو. نو دلته اوس ګورئ وډرا په ډېرو څیزونو پیپال او پایر او دغه زه خو دا ټرون تل کاروم. نو زه راځم په دې ټرون تاسو ته کلیک کوم. د وډرا لپاره خپل د ټرون TRC ادرس به ملګرو راواخلئ، دلته به یې ورکئ او دا بیګین نو باندې به کلیک کوئ، صحیح ده. چې کله مو دا ورکړلو نو زه راځم دا به ورکړم دوستانو. بیګین نو باندې به کلیک کوئ، ادرس به مو کنیکټ شي سره. دلته ګورئ د وډرا لپاره 6,800.15 ټرون، 14,000 پوینټ، لاس ټرون داسې 25,000 شل او 50,045 ټرون کېږي. نو چې اندازه مو هر څومره پوره کړه، مثلا زه غواړم 5 وډرا کړم، په 5 به کلیک کړو، باندې ریډیم نو به ووهو. نو اوس خو بیلانس کم ده، نو بیا د وډرا هغه ونه شولو. نو دا دې څخه وډرا به مو حتماني در څخه درځي. وډرا ثبوت په صفحه ګورئ، یو 5 ټرون پې ما وډرا وهلې وه. نو وډرا ریکارډینګ دغلته بیا تاسو ته ښیي، تاسو د وډرا ریکارډ کولی شئ، له دې ځایه وګورئ. نو دغه ویډیو دوستانو دې کې نور خاص څه نشته، ریډم کوډ یې هم وکاروئ او دغه